د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 15مه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې په وخت د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د پاکستان په سیاسي ګوند بندیز به د واشنگټن لپاره د لوی اندېښنې وړ وي، خو زیاته کړه چې په دې هم پوهیږي چې په یو سیاسي ګوند بندیز لګول اوږده قانوني پروسه ده. د وفاقي حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاالله تارړ د جولای په 15مه اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلو چې تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې د ګډوډي په جوړولو سره ریاست ته نقصان رسولې، نو ځکه په بندیز لګول غواړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم غوښتنه کړې چې حکومت پر سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف بندیز نه لګوي. په اتحادي حکومت کې شامل پاکستان پیپل ګوند هم د حکومت د دې فیصلې سره مخالفت ښودلې او د ګوند یوې مشر شیر رحمان شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې ویلي حکومت هغوی ته داسې کومه اشاره نه ده ورکړې چې ګنې دا ګام پورته کوي او نوموړي ویلي چې د بندیز او د سینسرشپ د لارې حکومت هیڅ یو څیز هم نشي بندولی. عوامي نیشنل ګوند هم د حکومتي ګام ته خپل غبرګون کې دا یو ماشومانه ګام بللی دی. د ملک کې د ډیر پخوانه یو سیاسي جبر یو آمریت یو داسې ماحول دی چې په هغې کې انتخاب په سمه طریقه نه کیږي، هلته کې په هغې کې هم ټګي کیږي په انتخاباتو کې. بیا د دې ملک چې څومره مسلې دي څومره ستونزې دي د دې ذمہ دار سیاسي خلک نه دي. د تحریک انصاف ګوند چیرمن گوهر خان، عمومي سکرټر عمر ایوب او مرکزی مشر شبلی فراز د ګل پرز اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ګوند د 3 کروڑه ولس نمائندګي کوي او حکومت چې په دې ګوند د بندیز کم اعلان کړي نو دا په عدلی د حمله کوشش دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي په پاکستان تحریک انصاف ګوند بندیز د جمهوریت د ګټې لپاره نه لګول کیږي، بلکې دا د دوو غیر جمهوري طاقتونو مابین په یو بل د بریا موندلو هڅې دي. هویت نه دی د ملک کې اوس دا وخت کې د قوتونو ترمنځ یو کنفرنټیشن او یو دغه روان دی، ټسل روان دی او دغه نه به پته لګي چې مخکې څه حالات دي، خو حالات ښه نه دي. دا عین ممکن ده چې فوج دې حد ته ورسي چې مارشل لا ولګي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او پاکستان پیپل ګوند اتحادي حکومت په داسې حال کې په تحریک انصاف د بندیز خبره کوي چې سپریم کورټ د جولای په 12مه حکم ورکړی چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې د پاکستان تحریک انصاف ته د ښځو او لږکو ځانګړې څوکۍ ورکړې شي. سپریم کورټ په دې توګه د پیښور های کورټ او د پاکستان د انتخابي کمیشن پریکړې رد کړې دي چې پی ټی آی د خپلو ځانګړو څوکو نه محرومه کړې وه. قانون پوهان هم د سپریم کورټ دغې وروستۍ فیصلې ته په کتو سره وایي چې په تحریک انصاف ګوند باندې بندیز لګول حکومتي ګام به کامیاب نشي. اوس په دې کې یو امپورټنت خبره دا ده چې ریسنټلی د سپریم کورټ ججمنټ راغلی دی کوم چې د ریزرو سیټس متعلق وو، په هغې کې سپریم کورټ ډیټیل ججمنټ ورکړی دی او په هغې کې سپریم کورټ چې کوم فل بینچ جوړ شوی او په هغې کې سپریم کورټ دا ګرځولي دي چې پولیټیکل دغه چې کوم دی سوري پی ټی آی چې کوم دا یو پولیټیکل پارټي ده او دا پولیټیکل پارټي وا او دا سپریم کورټ تسلیم کړی دا چې دا یو پولیټیکل پارټي ده. نو په دې تناظر کې دا کوم ریفرنس چې حکومت یا سپریم کورټ ته دیږي یا مطلب دا د الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ځي، نو فکر کوم چې د دې څه خاص اهمیت په دې وجه باندې نشته ځکه چې سپریم کورټ خپل مایند آلریډي ډیکلیئر کړی دی. تحریک انصاف د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان لخوا په کال 1996 کې جوړ شوی دی. عمران خان چې د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوی دی د درغلو په مقدمه کې د کال 2023 اگست میاشتې راهیسې په زندان کې دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.